په دې ژمي کې که تاسو کتلی وي نو زکام تقریبا هر چاته وي. دغه زکام داسې وي چې هغه عموما د هغې څه علاج نه وي. اووه تر 14 ورځو پورې په خپله تقریبا ښه کېدی شي. خو ځینې ټایم کې داسې وشي چې دا زکام ښکته سینې ته کوز شي نو فیفړې انوالو کېږي، هغه متاثره کېږي، بیا ورسره سابندي راځي، د شپې ټوخی راځي، بلغم زیاتېږي. نو دا مسایل کېدی شي. بله دې به تاسو هره جمعه یو مریضان به پرې ګورئ انشاءالله. زه به درته هر جمعه یم او د دې میدان د ماشومانو زه فری ګورم انشاءالله. هر نه والا د ماسپښین د جمعې منځه پورې انشاءالله چې زه به فری ګورم. ډېره ښه خبره. زه به له تیمرګرې نه راځم انشاءالله او دلته فری ګورم. د دیر د میدان تحصیلي میدان د ولس لپاره ډېر ښکلی ځای دی. عبدالرحمن زه به پرې افکاس د چې کوم ماشومان دي د دې ځای نو هغه به پرې ګورو. ډېره ښه خبره ده. زموږ د علاج هم صحیح نه و، مسلې راته ډېرې وې. ښه نو ډاکټر صاحب له به 100 کې څو نمبرې ورکوي؟ ډاکټر صاحب خو زه یم چې به دې 100 کې چې دا یوه پکې سیوا نه شي خو دا 100 خو دي 100 ولا پول ورکوي؟ بلکل دي چې صحیح. زمونږ ډېر زیات برابر شو. لکه زما د سینې کومه الرجي وه، کومه اعصاب چې بندېدله، کوم چې بلغم سیستم و، لکه الحمدلله اوس بلکل لکه زه برابر یم. مطمئن یې؟ بلکل. ډاکټر صاحب ته خو والله تاسو نمبر خبره کوم وای چې شپه ورځ دعاګانې کوم. بس الله له خوشاله او ډاکټر صاحب راته نوی ژوند راکړو. الله دې صحت درکړي. الله یې نورم صحت بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام پښتو فون سره جی عطاءالرحمن تاسو ته هرکلی وي. لوړ دیر میدان حیا سره کې موجود یم جی د دې بازار سره یو ځای دی. دلته نن رالم د اسلام آباد هیلث کیر اینډ کلینیک ته. که نن پرانیسته به افتتاح وکړه. تاسو دا خپلې فوټیجو کې ګورئ. دا یو سب ډیویژن دی، یو ډېر غټ علاقه ده د میدان د علاقه ټول دیر کې. نو دلته چې څونه پیشنټ دي ملګري ته تلله او په دې لاره ډېر غټ تکالیف دي. نو دلته د دوی بلډینګ یو د ودانۍ پرانیسته وکړه. زه هم وله رالم، زه هم راوبللم. دلته ډېر قابل ډاکټران هم کښېني او زما په خیال نن 50 چې کوم پیشنټ و هغې وکته پري اف کاسټ او د هغې له میډیسن هغې هم وله ورکړه. زه انتهایي مشکور یم چې زه یې راوبللم نن. نو په دې کې چې کوم قابلان ډاکټران ډاکټر محمد زبیر جنرال میډیکل اینډ چست سپیشلیسټ او په دې نه علاوه ډاکټر عظیم الله هم پکې دی او دې نه علاوه ډاکټر حمید الرحمن، ډاکټر فرحت الله. بل پکې د خوشحالۍ خبره دا ده چې هر جمعه به پیشنټ پري اف کاسټ ګوري، د هغې به 1 روپۍ هم نه لري. نو دا هم پکې ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او چېرته چې ښه کار کېږي نو موږ ځان رسوو. څه ډاکټران د جیب دپاره لګیا وي، څه ډاکټران انسانیت ژوندی کوي. په دې خاطر رالو چې چېرته ښه کار وي هلته زموږ کیمره وي. خطرونه دا میدان چې کوم دا ډېر لوی سب ډیویژن دی په ټول ډسټرکټ کې. دې ته چا په دیر کې په ښه نظر ونه کته، ولې چې دا ډېر بمونو والی دی، دا ډېر شاته پاتې دی. هغې وجه دا ده چې دې ته څوک تنګ دي نه، چې څوک پکې ښه کار کوي نو هلته به زموږ کیمره حاضر وي. دا کم ډاکټرانو چې کوم دا کیمرانو چې دلته پرانیسته وکړه په دومره فخر او ویاړ کوم د دوی ملاقات به زه ستاسو سره کوم. عزتمندو او درنو پښتنو، دا وخت زه د ډاکټر زبیر صاحب سره موجود یم چې کوم د اسلام آباد هیلث اینډ کلینیک په نوم باندې د کېري حیا سره میدان کې دي. دا جنرال میډیکل اینډ چست سپیشلیسټ دی. د هغې سره زما مرکه وي، څو خبرې پرې کوم ځکه چې ډېر ایشو وي په دې تحصیلي میدان کې هم. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. تاسو خیر ډاکټر صاحب. بالکل جی تاسو مهرباني چې تاسو راغلی دلته کې موږ هم ټایم راکړو او تاسو خپل قیمتي ټایم ویستو او ستاسو په وساتت سره زه د علاقې خلکو ته پیغام ورکول غواړم چې الحمدلله موږ دلته حیا سیرې بازار کې د اسلام آباد هیلث کیر کلینیک ولوکو او الحمدلله په دې کې زموږ سره قابلان ډاکټران به وي څنګه چې تاسو وایئ چې جنرال میډیکل چیسټ سپیشلیسټ هغه به زه پخپله یم انشاءالله. دین علاوه زموږ سره ډاکټر حمید الرحمن صاحب کوم چې چلډرن سپیشلیسټ دی هغه به موږ سره ډاکټر فرت الله صاحب دی ډاکټر عظیم الله صاحب دی او موږ به انشاءالله د هفتې 7 ورځې به دلته کې موږ کلینیک په کولاوي موږ خپل سروسز ورکوو. دې کې یو د خوشخبری خبره د ټول علاقې د خلکو لپاره او زموږ د طرفه د علاقې د خلکو ته یو تحفه وي چې هغه کې موږ هر جمعې ورځ موږ فری معاینې کوو د خیر ماشاءالله انشاءالله. کوشش هم دا دی چې د انسانیت خدمت وکړو او هر سړی هغه خپل روزي ګټي هغه راځي چې انشاءالله زموږ په اداره کې به خپل دغه به هم کوو او د عوامو ته به هم موږ ډیلیور کوو. ښه ډاکټر صاحب دا راته نن خو ماشاءالله تاسو لومبۍ ورځ تاسو کمپنی دا پرانیستم وکړه دا راته نن تاسو څو پیشنټ وکړه او پرې وکړه. جی بالکل نن زموږ د افتتاح ورځ وه او د دې علاقې عمایدین او مشران ټول راغلي مولوي صاحب هم پکې راغلی او د بازار صدر هم راغلی افتتاح وشو الحمدلله او د افتتاح نه مخکې هم څه مریضان وکتو او د هغې افتتاح نه پس هم وکتو تقریبا موږ به کتلي د 50 نه 80 پورې مریضان موږ کتلي په هغې کې زنانه نارینه واړه غټ دا ټول هم وکتو تقریبا. موږ الحمدلله نن د چا نه پیس نه دی اخیستی او بیا هم موږ د لیبارټرۍ په دغه کې لیبارټرۍ چې کوم روټین انویسټیګیشن دي په کې هم موږ د دوی سره ښه پوره رعایت وکړو تقریبا 20 نه 30% پورې موږ د هر یو کس سره رعایت وکړو او هغې کې موږ هغه شان ریټس ونه چلول کوم چې په پېښور کې اسلام آباد کې دي. الحمدلله موږ سره ښه کوالیفاید کس دی په لیبارټرۍ باندې او لیبارټرۍ مشینان هم ښه نوي او ښه ویل اکویپډ لیبارټرۍ ده او انشاءالله زموږ دا رزلټ هم د چا نه څه کم نه وي که پر ملګري د لیول که څوک ګوري که اسلام آباد د پېښور په لیول باندې او الحمدلله ریټس به هم زموږ هغه شان نه وي. موږ ګزاره کوو زموږ د علاقه ده موږ د دې علاقې د خاورې بچي یو موږ به انشاءالله اوس دې علاقې ته ورکوو څه موږ به انشاءالله خپل سروسز ورکوو زه به د میډیکل او د چیسټ په مد کې ورکوم زما د بل ملګری به چلډرن سپیشلیسټ په مد کې نور مریضان ډاکټران چې کوم دي نو هغه به جنرل فزیشن چې په هغې کې دا ټول دغه راځي نو انشاءالله زموږ کوشش به دا وي چې موږ عوامو ته دې مهنګایي په دور کې څه نه څه ریلیف ورکړو. دا راته ووایي چې میدان خو ډېره لوی سب ډیویژن دی که نه نو د چیسټ د سینې حوالې سره د مریضان ډېر وي. جی بالکل یو خو علاقه هم غټه ده یوازې موږ دا نشو ویلی چې د سینې بیماري دا د یو علاقې سره محدود ده بلکې دا د هر علاقې خلک په دې باندې اخته کېدی شي او بیا زمونږ په دې ضلع دیر کې واقع چې دغه ډېره زیاته دي د سینې بیماریانې میډیکل هم شته دی خو د سینې داسې بیماریانې چې هغه اکثر په دې ژمي کې خلکو ته راتازه کېږي هغه د یخوالي سره ډاکټر صاحب تعلق ساتي ډېر. بالکل جی دا یخه هوا چې کوم شو د ګرد غبار شو دوړه لوګی شو ډېر وخت باران نه کېږي د هغې د وجې نه په روډونو باندې ګرد اوچتېږي دغه شان د ګاړو دا دوه چې شوه د کور کې دا څوک ځای جارو کول شو د کپړو دا دغه چې کومې دوړې وغیره دا ډېر خطرناک شی دی چې څوک د دې نه الرجي وي یا چاته دمه بیماري وي د هغې سره دا خرابېدی شي. بل دا ده چې په ژمي کې که تاسو کتلی وي نو زکام تقریبا هر چاته وي دغه زکام داسې وي چې هغه عموما د هغې څه علاج نه وي 7 نه تر 14 ورځو پورې په خپل هم تقریبا ښه کېدی شي خو ځینې ټایم کې داسې وشي چې دا زکام ښکته سینې ته کوز شي نو پیپلې انوالو کي هغه متاثره کېږي بیا ورسره سابندي راځي د شپې ټوخی راځي بلغم زیاتېږي نو دا مسایل کېدی شي. بل دین علاوه یو خبره داسې ده چې ټي بي بیماري چې کومه ده پیپلو ټي بي نو دا خطرناکه خو اوس نه دی د دې علاج کېږي خو دا ده چې بر وخت د دې دغه وشي تشخیص نو کېږي. زموږ په دې علاقه کې دا خلک خو نه کنسیډر کوي چې یاره ماته هم د ټي بي بیماري ده خو دلته هم شته نو د دې نه زموږ ټول کمیونټي او سوسایټي سفر کېدی شي. فار ایگزامپل یو کس ښه شي او بل کې بیا ټوخی وي او په هغې کې ټي بي نو دا څیز بیا خورېږي د یو نه بل ته د بل نه بل ته نو ټوله معاشره کې زموږ ټي بي موجود دی بیا دا نه ختمېږي او پاکستان هسې هم چې کوم دی په ټي بي کې 5 نمبر باندې په دنیا کې چې زموږ دونه ټي بي شته دی که نه نو دغې باندې هم لږ فوکس کول غواړي ستاسو د میډیا په وساتت سره دا خبره هم د خلکو ته ورکول غواړم یو پازیټیو میسج دی د هیلث حوالې سره چې تاسو کله د 2 هفتو
څونه زیات ټوخی پاتې شي، بلغم راځي، بلغمو کې وینه راځي او د ماښام نه تبه کېدی شي، لوږه ختمېدی شي، وزن کمی راځي، نو خامخا د سینې ډاکټر ته ځان وښایي چې هغه ستاسو کم از کم د دې تشخیص وکړي چې آی ټي بي ستاسو خو نشته که نه. بیا هم یره خبره نه ده که ټي بي خدای مکړه چا کې تشخیص هم وشي نو 6 میاشتې ښه په کامیابۍ سره چې هغه خپلې دوايانې وخوري باقاعدګۍ سره، نو الحمدلله ښه کامیاب علاج هم کېږي. او دا زه یو میسج ورکول غواړم چې د خپل صحت بھرپور خیال وساتئ او خاص کر د سینې لحاظ دا هم د دې د صحت خیال وساتئ. خبره زما بل هم ډېره زیاته خوښه شوه. ټول هفته به تاسو ناست یې خو په هغې کې به جمعې ورځ تاسو پرې ګورئ جي. جی بالکل همداسې ده. چونکې موږ دلته کې دا سیټ اپ کړی دی، زما سره سټاف دی، زما پسې خرچې هم راځي، دغه دی زموږ خپل هم دغه دي که نه، او بل ټایم ورکوو نو موږ پسې هم فیملیز دي، نو څه نه څه موږ دا وایو چې یاره ځه څه به عوام موږ سره لاس کوي، څه به موږ کوو. نو بیا د جمعې ورځ موږ پکې خاص وټاکله د ټولو ملګرو په مشوره سره چې په هغې کې به جنرال میډیکل چیست زه پخپله زما سره چې کوم دی ډاکټر حمید الرحمن صاحب چلډرن سپیشلیست، دا دوه خو به موږ خامخا لازمي به وي په موږ باندې چې موږ به موجود یو. سهار د تقریبا نن سبا جمعې دی نو دا 8:30-9 بجو نه به موږ موجود یو، کم از کم به موږ د مانځه پورې خامخا یو. که بیا موږ ته مریضان لږ زیات ناست وي او غریبانان انتظار کړی ډېر لږ لږ ځایونه موږ به خامخا خپل مریضان ختمو، نو بیا به که بیا موږ چوټي کوله نو دغه 2-3 بجو پورې خو به خامخا یو. بیا هم زموږ سنټر چې کوم دی دا به سهار 8 بجو نه تر د ماسپښین 9 بجو پورې نور روټین ډیز کې چې کوم دی دا به کولا وي. موږ به دلته کې پوره سروسز ورکوو، موږ به آی وی لاین کوو، موږ به چې کوم دی ټریپونه کوو، آن د سپاټ انجکشن چاته ضرورت وي هغه به هم لګوو، او سره سره ټیسټونه به کوو، څه نه څه تشخیص به موږ جوړو. کوشش به زموږ دا وي چې زموږ دا سټینډرډ معیار چې کوم دی نو دا د تیمرګري پېښور نه به ښکته دی، ځکه چې موږ ټول الحمدلله پېښور کې موږ سبقونه ویلي، سپیشلایزیشن هم کړی دی. دواړه ملګرو درېواړو ملګرو چې کوم دی موږ پېښور نه دغه کړی دی، دا سپیشلایزیشن هم کړی دی، موږ سبقونه ویلي. هلته کې موږ د ډاکټرانو سره ټایم تېر کړی دی. زموږ استادان دي کوم خلک د دې ځای نه هلته ځي نو هغه هم زموږ استادانو له به ځي که نه، نو هغه د هغوی شاګردانو ته دلته کېناستل. انشاءالله چې ټریټمنټ کې به دومره ډیفرنس نه وي، بشر د دې که یو سړی ښه انویسټیګیشن وکړي، یو مریض ډاکټر ته خپل ټول هسټري وکړي، نو انشاءالله چې د ده تشخیص به دلته خامخا انشاءالله کېږي به. دې نه علاوه اوس یو زموږ د کیپیسټي نه یو خبره بهر ځي یا دلته موږ سره سہولیات نه وي، نو هغه خلک هم موږ فردر ګایډ کولی شو چې یاره تاسو پېښور ته کوم ډاکټر ته تللی شئ، یا زه تا کوم ډاکټر ته لېږم، یا اسلام آباد کې کوم ډاکټر ته، نو کم از کم دا کې دا به خورېږي نه، د نن ډېرې خرچې کېږي، کله یو ځای ته تګ کله بل ځای ته تګ، صحیح ډاکټر معلومول دا ډېر عام عوام ته ډېر ګران وي، نو کم از کم موږ به دغه ځای کې هم د دوی هیلپ کوو. جی ٹھیک شو جی، ډېره مهرباني ډاکټر زبیر صاحب، الله خوشحاله کړي، عزتمن شي. عزتمندو پښتنو ډېره ښکلې خبره ده د تحصیل میدان لپاره، ډېر لوی سب ډیویژن دی، نو هغه ته زما خاص ستاسو اوس مګر ضرورت نشته، تاسې قابلان ډاکټران تاسو موجود دي په چم گاونډ کې، دلته تاسو راغلئ. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب، یو جهان مننه. مهرباني دي، شکریه، یو جهان مننه، ډېره مننه. عزتمندو او درنو پښتنو، د مختلف ډاکټرانو خبرې تاسو واورئ. دا وخت ما سره څنګ کې موجود ډاکټر حمید الرحمن صاحب دی جي، زموږ د دیر د خاورې زه ډېر زیات خوشحالېږم چې زموږ د دیر د خاورې چې کوم ښه څوکی زه انتهایي خوشحالېږم. نو ما سره دا وخت په څنګ کې موجود دی په میدان چې کوم اسلام آباد هیلث اینډ کیر کلینک دی په هغه کې موجود دي، ډاکټر صاحب خبرې کوو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. تاسو ښه ډاکټر صاحب، صحت ښه دی؟ الحمدلله بالکل ښه خیریت سره. ماشاءالله تاسو خو نن افتتاح وشوه جي، ډېر پیشنټ هم راغله 500 وکول جی. د څه حالات دي نن سبا تاسو دلته یې؟ زما نوم ډاکټر حمید الرحمن دی جی جی، او زه ایز ا چلډرن سپیشلیست دلته به خپل سروسز ورکوم انشاءالله. زموږ خبره شوې چې انشاءالله زموږ د هر جمعې په ورځ به زه دلته د ماشومانو فري معاینه کوم،
زه د تیمرګر نه بل راځم ان شاء الله صحیح او امید دی چې د دې معاشرې او د دې خاورې د ماشومانو او د خلکو خدمت وکړو ښه خدمت وکړو ان شاء الله. چلډرن ماشومانو حوالې سره دلته پیشنټ ډیر وي میدان کې د ماشومانو حالات دي بیماری دلته نه چې په هر ځای کې ډیر زیات دي په هر ځای دلته دې علاقه کې هم ډیر زیات دي څه د تیمرګره کې کوم ورو یا په میدان کې ورو ډیر زیات ماشومان د ماشومانو بیماریان ډیر زیات دي د دې نه اواله هغه تیمرګره دی رسو دا ډیر خپل سوچ تاسو چې دلته تاسو خپل دین کولاو. جی بالکل موږ هم دغه کوشش دی چې دې ځکه خلک دومره سفر کیږي ان تیمرګره ترازی سره گاړو مسلې سره دغه ماشومان ولري نو زموږ هم دغه مقصد دی چې د دې خلکو خدمت وکړو دومره دې ته تکلیف ملاو نشي او هم دلته دې ته کوم سرویس چې په تیمرګر کې ملاويږي او ان شاء الله دا غینه دلته ورته ملاوي شي. ډاکټر صاحب دا راته چې چرته پری میډیکل کیمپ یې تاسو حاضر وای نو دا ډېر ښه خبر نه دی جی بالکل زه کوشش کوم دغه دی چې زه د مریض دغه لپاره د فائدې لپاره او د ماشومانو دغه لپاره چې ډېر زیات دلته کریکس او دغه دي نو په هر ځای کې نه چې زه په فری کیمپ کې هم هلته کوم زموږ دا یو عهد دی او زموږ یو هلپ اغستی دی چې موږ به د معاشرې او د مریضانو خدمت کوو او په ښه طریقه به انشاءالله د هغوی خدمت کوو او څومره چې په بل ځای کې دي ته په پېښور یا په تیمرګر کې هغوی ته سروسز پرووایډ کوي نو انشاءالله هم د هغې نه به موږ کوشش کوو چې ښه سروسز ورته میلاو شي او دلته په خپل په دې خپل علاقه ورته هر څیز پرووایډ شي. یو جهان مننه ډېره شکریه. عبدالرحمن صاحب تاسو واورئ قدرمنو دا ماشه چې چېرته هم پرې میډیکل کیمپ ته ورځم نو دا پکې د ولس ډېر خیال ساتي دا وګوره رقم دي او کم دي درا پوه شئ چې چېرته پرې میډیکل کیمپ دا پکې حاضر وي نو تاسې ډاکټر په معاشره کې ډېر کم کوشش الله دې داسې ډاکټران سیوا کړي د ولس خدمت ښه په کلکه وکړي نو ډاکټران سم خبر کوم موږ سره اوسئ. تیمرګر نه راله مایا سره تا نو د دوی په علاج باندې موږ ډېر مطمئن یو سټیسفاید ډېر زیات لکه ما ډېره گزاره کړله او زه هلته لکه ډېر غټ ټینشن هم کوو چې دا به مسله صحیح او څه مسله ده ښه کېږي نه نو ما ته پکې داسې هلته دوايانې هم داسې لیکلې وې هغه باري ډاکټرانو کوم بار ډاکټران چې دي نو هغه به زه ډېر سخت خرابولم ډیوټۍ ته به یې نه پرېښودلم خوب کې به یې خرابولم مسله به یې جوړوله نو اوس لکه مونږ ډېر زیات مطمئن یو زه لکه بیخي لکه برابر یم لکه داسې زه اوس ظاهروم چې لکه برابر یم نو د سینې د علاج نه لکه مونږ ته ډېر زیاته مسله وه او بار لکه کم مسافري چې ده نو په هغه لکه کور هم نه دی سړی پرهیز وکړي یا دوایانې په ټیم وخوري نو لکه هلته نه دوایانو کار کوو نه د هغه پرهیز چې کوم و پرهیز هم نه کېدو او نه د هغه کم سیسټم چې و نو هغه لکه برابر زمونږ لکه علاج هم صحیح نه و مسلې راته ډېرې وې. نو ډاکټر صاحب له به څو نمبرې ورکوي ډاکټر صاحب خو زه یم چې به دې 100 کې چې دا یوه پکې سیوا نه شي خو دا 100 خو دي 100 ولا پول ورکوي بالکل دي چې صحیح زمونږ ډېر زیات برابر شو لکه زما سینې کومه الرجي وه کومه سام وي چې بندېدله کوم چې بلغم سیسټم و لکه الحمدلله اوس بالکل لکه زه برابر یم مطمئن یې بالکل ډاکټر صاحب ته خو والله تاسو نمبر خبره کوم چې شپه ورځ دعاګانې کوم بس الله له خوشاله او ډاکټر صاحب راته نوی ژوند راکړو د الله دې صحت درکړي الله دې نورم صحت صحیح دی اسلام علیکم قدرمنو تاسو د مریض خبرې واورېدې او انتهایی سیټسفاید دی نو په کار ده چې موږ یو قابل او ښه تعریف شي جی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمان چې کوم نه جابر الله دی ما لیبارټری ټیکنالوژي کړل بي اس 4 ایئر ماشاءالله اره ماینه په 2017 کې فارغ شوم داغه نه پس 1 ایئر انټرنشپ داغه نه پس بیا قاضي لیبارټری کې 3 کال ایکسپیرینس داغه نه او بس ایز ا لیب منیجمنت ډایریکټر په شایان میډیکل سنټر کې
هلته کار کوم او اوس هم دا نوی سیټ اپ ولاو خو دلته حیا سره کېږي نو ان شاء الله دلته به هم موږ سره چې څومره جنرال کم ټیسټونه کېږي لکه د لیب په حواله کې زه تاسو ته وایم کوم مطلب دا سی بی سی شو یا یورین شو دا ټایفاید شو یا داسې کوم داسې ملیریا شو دا ټیسټونه به دلته ان شاء الله تاسو ته ډېر په ښه دغه باندې او رعایتي دی دلته چې کوم اکویپمنټس دي کوم سامان دي دا ټول شته بالکل چې جنرال کیمستري او هیماټالوجي څومره اکویپمنټ دي دلته زموږ سره اویلیبل دي شته دي او دلته چې کوم رزلټ تاسو ته میلاویږي نو بېشک تاسو هر ځای نه چک کولی شئ دلته به تاسو ته کم از کم اکوریټ رزلټ میلاویږي تسلي بخش ټیک شو جی